دا ویډیو د څوک چې امازون غواړي زده کړي د هغو لپاره ده او فری باندې څنګه یې کولی شو چې فری امازون زده کړو. ویډیو وګوره چې زه څنګه دا ویډیو تاسو سره شریکولی شم د امازون د زده کړې. سلامونه او نیکې هیلې دوستانو، که څوک غواړي چې امازون زده کړي فری باندې، ما سره مکمل ویډیوګانې دي له A نه تر Z پورې چې څنګه پروډکټ پیدا کړي، کوم پروډکټ واخلي، کوم امازون وکړي، FBA وکړي، هولسیل وکړي. هولسیل څه ته وایي، FBA څه ته وایي، څنګه اکاونټ جوړ کړي په امازون کې، همداسې څنګه پروډکټ پیدا کړي. بیا بعضې خلک هولسیل ته زړه ښه کوي، څنګه ته د هولسیل په خاطر باندې کومې لارې چارې مخ ته بوځي چې ته بالاخره هولسیل ته همداسې LLC جوړه کړې بیا یا جوړ کړې. دا ټول شیان ځان ته هر یو پروسس لري، سټپ په سټپ باندې ټول پروسس په دې ویډیوګانو کې یاد شوي دي. زه خپله وخت نه لرم درس وایم فول ټایم، نو که تاسو چیرې غواړئ چې امازون زده کړئ، زه دا ویډیوګانې تاسو سره فری د واتسپ له لارې شیر کولی شم. نو بیا تاسو یو کار وکړئ، ما خپل پروفایل ته مې لاړ شئ، دا یوټیوب چینل لینک کړی ده، په دې کلیک وکړئ، سبسکرایب یې کړئ راته، دا یو ګټه ما ته هم راورسېږي. چې کله هم سبسکرایب کوئ یوې ویډیو لاندې خپل د واتسپ شماره په کمنټ کې ولیکه. فکر دی چې هلته پکې حتما د خپل هېواد کوډ هم ولیکئ. نو زه ټولې ویډیوګانې تاسو سره د واتسپ په طریقه شریکوم. که چیرې کسان ډېر وو بیا به یوټیوب کې شیر کړم، که چیرې نه و ډېر نو بیا به هر فرد سره جدا ولیږم. یو څو ورځې وخت اخلي په دې چې ټول کسان یې ورې راسي، بیا زه یو ځای ټولو ته ور فاروارډ کړم یوه ورځ باندې. نو کوشش وکړئ چې ټول دا کار وکړئ که څوک غواړي رښتیا یې زده کړي فری باندې. امازون یو څو خبرې لري، ته $300-400 انویسټ وکړې یو چېرته یو پروډکټ واخلي، هغه بیا نه خرڅېږي. د هغه وجه څه شی ده، ته نه پوهېږې چې دا پروډکټ ما څه رقم اخیستی په څه شرایطو باندې. داسې نه ده چې هر شی واخله هلته به خرڅېږي او هغه به ګټه کوي. نه، هر شی ځان ته شرایط لري، باید په هغو شرایطو پروډکټ پیدا کړي. هم سخته هم اسانه ده. سختي یې دا ده چې ډېری خلک هغه ټول کارونه نشي کولی. اساني یې دا ده چې که چیرې یو پروډکټ دې پیدا کړ، ته په $1,000 په ډېر کم وخت کې ګټلی شئ. نو یو پروډکټ دې هر څه ته رسولی شي، صحیح پروډکټ. او بله خبره دا چې ډېری خلک پوهېږي نه چې زه له کوم ځای شروع کړم، شی وکړم، اکاونټ څنګه جوړ کړم، ادرس دې چېرته یم، کوم هېواد کې یم، کوم هېوادونه صحیح دي. نو په دې ویډیوګانو کې مکمل کورسونه دي چې دا په زرهاو خلکو په $300-200 اخیستي دي. نو زه تاسو سره دا ټول فری شریکوم، مکمل یې وګورئ، استفاده ترې وکړئ او خپل یو تصمیم ونیسئ. او داسې هم نه که چیرې تاسو دې ویډیوګانې وګورئ نو تا خو کوم پیسې نه دي مصرف کړي، بیا اخر کې خپله ښه تصمیم نیولی شئ چې اوس زه دا امازون کولی شم که نه شم کولی. دا وړتیا په تا کې بیا ځان ته خپله وویلی شئ چې دا ټول کارونه چې په دې ویډیوګانو کې یاد شوي وو د دې په خاطر مهم او آیا دا ټول زه کولی شم که نه. که چیرې تا کولی شوی خو بسم الله شروع وکړئ، انویسټمنټ هم که وکړې بیا ته تاوان نه کوې. بیا که دې نه شوی کولی او تیږه که چیرې درنده یې چې نه شو جګولی، بېرته په خپل ځای کړو، باید کېږدو، ځکه چې درنده ده نه شي جګولی، نو زور وهلو ته حاجت نشته. نو دا هم همداسې که چیرې تاسو فکر وکړئ چې کولی شئ او دا تاسو ته ډېره اسانه ده، نو بسم الله کولی شئ له $500 نه هم شروع کړئ. نو بیا په دې پورې اړه لري چې څومره پیسې په انویسټمنټ کوئ، هغومره ګټه ډېره کوي. نو تاسو دا کار وکړئ، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او بیا راسئ خپل واتساپ شمېره فقط یو 2-3 ورځې وخت بیا راکړئ چې که چیرې چې کسان راډېر شي چې زه ټول ته په یو وار باندې فاروارډ کړم. هغه ډېر ټایم هم نیسي چې یو ویډیو کله چاته د واتساپ له لارې ځي که نه. نو د دې په خاطر باندې ټول په یو وخت کې کوشش وکړئ چې لږ مقدار د ټولو خلکو راپوره شي. ویډیو یو بل سره شیر کړئ که فکر کوئ چې څوک ضرورت ورته لري. بس بریالیتوب په هیله د ټولو ښه وختونه.